دیګ نه به قطر راغلی. قاری صاحب وعلیکم سلام وروره، ستړی مه شي، ښې جوړې. خیر دی قاری صاحب، ته ښه یې برابر یې؟ شکر دی وروره. کوم ځای نه خبرې کوې؟ سعودي عرب نه خبرې کوم، پاکستانی یم. ښه پاکستانی وروره، مشکل نه لري. هر ځای چې یې زمونږ ورور یې، چې پښتو وایې زمونږ ورور یې، مشکل نشته وروره. هر ځای کې چې ورونه یو. ښه سمه ده وروره. مونږ نن یو موضوع راوړې ده. مونږ ویلې چې مثال زه یو پوښتنه کوم، که ته کامیاب شلې هغه پوښتنه کې، نو ته بیا پنشمنټ به نه کوې، او که چېرته ناکامه شلې نو چې زه تا ته بیا کوم پنشمنټ ښیم هغه به کوې، او که چېرته نه کوې نو اوس نه راته ووایې، بیا مې وخت مه ضایع کوه. صحیح ده وروره؟ کوې که پنشمنټ که نه؟ وخت دې نه ضایع کوم قاري صاحب، خو پیله درته یو خبره کوم، زما سره هم په یو خبره اتفاق کې. څنګه خبره کوې؟ وکړه زه پیله مه وایه، خو اول که نه انډیا کې خو نه یم. کوزی به مینه خبرې به کوو، کوزی به مینه. ښه څنګه خبره کوي؟ اوس غواړې چې نورې نفرتونو خبرې وکړو، راځئ چې لږ مینه وکړو. هغې نه پنشمنټ والا هغه به خلک به مغه شي. نفرت خبرې ته نه کوم، کوزی به مینه چې څه وایي د سوال جواب به در کوم، خو کوزی به مینه. خو کوزوم دې نه وروره، حق وایې؟ حق وایې؟ حق به هم درته وایم. ته زما په پاکستان مبارزه کې زه به تا د پاکستان یو څو د افغانستان یو څو خبرې کوم، خو د هغې جواب هم ماته راکړې. ښه بیا وکړه، خو اول به ما ته دا ثبوت کړي چې ته حق وایې، او که حق نه وایې بیا زه تا نه پرېږدم وروره. صحیح ده؟ بیا زه نه پرېږدم چې ته خبرې وکړې. حق به ما ته وایې. زه دا نه وایم چې ته دې مړ شې. ګوره وروره، زه دا نه وایم چې ته دې مړ شې، زه نه وایم چې ته زخمي شې، زه نه وایم چې ته ودردېږې، دا زه نه غواړم، خو زه تا نه حق غوښتنه غواړم. آیا زه تا ته وایم منظور پښتون او علي وزیر چې مبارزه کوي د پښتون قوم لپاره، دغه ښه کوي که بد کوي؟ منظور پښتون بالکل ښه نه کوي. ښه نه کوي. زه ورته پاکستانی یم، پاکستانی تذکره ورسره ده، پاکستانی کارډ ورسره ده. منظور یوه خوټه زاویه ده. ښه صحیح ده. اوس ګوره بله خبره پوښتنه کوم. په وټساپ زنګ مې راوړی، یو نفر څو دپې دې زنګ راووته، بیا هغه کوم هغه چا زنګ راووهه. ښه زه تا ته وایم زړګیه، آیا دا راته ووایه چې غفوري پاکستانی دی قریشي او که نه؟ صحیح ده. ته پښتون یې؟ زه پښتون یم الحمدلله. صحیح ده. ته د غفوري او د جنرال قمر باجوا ملاتړ کوې، که د قریشي ملاتړ کوې، که د منظور ملاتړ کوې؟ ته خو یې پښتون. زه د جنرال قمر باجوا ملاتړ کوم. خو ګوره اوس دلته ته زړګیه ما ملامت که، آیا زه تا ته غلط خبره کوم؟ نه. ته ګوره ورو، ته خپل ژبې نه، خپل ژبې، خپل کلتور، خپل هغه، ته پښتون نه یې. ستا کلي کې باید ګوره زړګیه، ستا په ملک کې باید ته پښتون خو پښتو دې باچا لرلی، ته پښتون خو پښتو دې قاضي لرلی، ته پښتون خو پښتو دې وزیر دفاع لرلی، ته پښتون خو پښتو دې وزیر داخله لرلی. تاسو کوم دا نن اورېدلي؟ زه ستا دپاره زه وایم ته مې ورور یې، ته ما د ځان نه لرې کوې، ته ځې بل چا پسې، نو زه څه ملامت یم؟ اوس ته راته ووایه، ته دې کې ته ما ته ووایه چې ګوره زړګیه، آیا منظور پښتون چې دی هغه خپله پښتون دی، پلار یې پښتون و، نیکه یې پښتون و، او د باچا خان لمسی دی، او هغه د پښتون قوم لپاره خدمت کوي، کنځلې نه کوي چاته. صحیح ده؟ خدمت کوي. دا ته وایې دا غلط کوي، خو قمر باجوا چې د انډیا ژبه تا ته راوړي هغه ته وایې ښه کوي. هغه خو تا ته څه پښتو نه وایي چې ته هغې ته رایه ورکوې، هغه کوي. ښه ته اوس خبرې ده وکړه. زه درته اوس یو خبر وکړم، ته چې زمونږ په پاکستان باندې مبارزه راوړي لا یو راځي او خپل آیا تا په افغانستان کې څومره مشکلات دي، ته په هغو ولې تبصره نه کوې؟ وروره ما نن هم ویلي دي چې افغانستان کې ولې موږ یو ځای کې ورور مړی کوي، خور پکې ورکوي. دا شیان زم غلط دي که نه؟ هغه که افغانستاني، که پاکستاني، که امریکایي، جو بایدن ته پکار و، د هغې نه مې داسې ډوزې وباستلې وروره. دا خو چې هر څوک کې غلطي هغې نه موږ راباسو ډوزې. ګوره ستا لا یو صحیح دی، ښې خبرې کوې، صحیح ده، ستا خبرو زه ټولو سره اتفاق کوم، خو زه ستا صرف د دریو خبرو سره اتفاق نه کوم. تا له چې کم کس راشي زمونږ په ملک سره مبارزه کوي چې ستا ته د تا د ملک خبرو وکړي، ته یې ښکته کوې. ولې ښکته کوې؟ اوس ته ما ته ووایه چې ته زما د ملک ته پوښتنه وکړه چې زه تا ته جواب درکړم. زه ستا نه پوښتنه وکړم ستا د ملک. وکړه خبره کوه. جنډه راته مه خوځوه، دغه هم زموږ ملک دی، پښتانه یې موږ ورته سلام کوو. ښه خبره کوه. ګوره وروره، که چېرته ته پښتون وایې، خو تا به زما د افغانستان دې خواته د بره پښتونخوا د منظور چې ستاسو ولسونو لپاره حتی مرمۍ په ځان تېروي،
خپل ځان ته جیل تیری. علي وزیر څوک وجلي؟ چا کله توپک راغستی، کله چاقو راغستی، کله کوم بل اقوام والا یا سندیان یا بلوچان یا څوک وجلي. نو ما خو نه دی ویلي وروره چې څوک دې مړه شي. هغه څوک چې ستا لپاره حق غواړي ته هغې سره نه درېږي. نو خاورې به موږ ترقۍ وکړو، خاورې به موږ مخکې لاړ شو. باچا خان 40 کاله بندیخانه تېره کړله د پښتنو لپاره، اوس ته د هغې سره نه درېږي. نو چې څوک ګوره وروره څوک چې په چوکۍ سپور دی هغې یعنې ته د هغه دپاره ځي. نو چې یو سړی چوکۍ باندې سپور دی ملګرو لایف شیر کوي. زه خو جټ سړی یم او صفا خبرې ته کوم. منظور پښتون نه منم، نه مې منلی، نه اوس منم، نه بیا منم. خو زه ستا نه تپوس کوم په افغانستان کې جنرال قمر سینګ څوک و او څه کار یې کړی؟ نه تا ولې زه جټ سړی یم. جټ یعنې څنګه؟ جټ مطلب شاړ سړی یم. موږ جټان هستئ نو تاسې جټو ختلې چې د منظور پښتون ما څه خبره نه ده کړې. ته خان د مزه ستانه په تاسو جنرال قمر سینګ چې د ما دې ته خندا راځي. ګوره وروره زما په دې خندا راځي چې ته وایې زه د منظور پښتون ملاتړ نه کوم، زه د پښتنو ملاتړ نه کوم. زه د منظور پښتون ملاتړ او نه منم، خو زه ستا نه تپوس کوم چې دومره ښایسته ږیره دې پرېښې ده، سید او جنډه دې په دې ځای راچولې ده او ټول د غفلت باسونه کوي او لایو راځي او کینو چې کوم غفلت باس نه کوم. وروره زه درنه پوښتنه کوم که ناکامه شلې داسې به کینې جګېږي او کتې راځه دغه خبرې پرېږدو. جواب راکړه. بې ته مانه وکړه، زه به تا نه وکړم که ته ناکامه شلې بې ته مانه وکړه. قمر سینګ په افغانستان کې د 19 جنکو سره ته زما په ایرا منډۍ باس راوړي، زه ستا نه تپوس کوم. ګوره وروره ګوره که نه هره ورځ زه نه غواړم چې نن په دغه ایرا منډۍ باندې ډېر وغږېږم. زه غواړم چې لږ زره څه محبت وي. ځکه ګوره تا خپله وویلې چې زه جټ یم، نو زه به جټ ته چی ووایم؟ ګوره وروره تا ویلې چې زه جټ یم، نو زه به جټ ته څه ووایم ظالمانو؟ تاسو خو ته جټ په معنا پوهېږې. جټ موږ هغه ګنجوړیان نه یو چې ګنجوړیان استرخان ته هلی جګ شي او د په غېږ کې ونیسي بیا پسته بیا راځي کښېني. همغه یو استرخان ته 4 ځپې جګېږي غېږ کې نسي بیا کښېني. زه ستا نه تپوس کوم، زه ستا د ملک تپوس کوم. ستا په افغانستان کې جنرال قمر سینګ چې ولې انډیا ته خندا مې راځي ستړی شلم. سره خود شولې چې ته زما خبرې نه اورې خپلې کې. جټ سره نن ای ملګرو تاسو که دا لایب نه شیر کوئ نو هغه ملګرو ته وایم نو تاسې به ډېره بې غیرتي کوئ. لایب شیر کړئ چې زه دې ورور سره خبرې وکړم. ښه وروره صبر کوه صبر کوه. نه وروره دا جټ را دخوا کړي ته خو بل ته به بل هغه یې که نه یا به مومند یا به ګوجر یا به اچکزی یا به کوم ساپی کوم څوک به نه نه جټان را دخوا جټانو سره خبرې کوو. دا سال دی وستا په سږمو کې میخونه ټکوم. زما بیا د خندا د لاسه ورو کلمې شنې که نه ظالمانو لږ خو مې پرېږدي چې ونه خاندم که نه.